د لوی بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام وخت مو بخیر. پام راګرځوو د شپږ بجو مهمه ورسیو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. په دوحه کې د بېلابېلو هېوادونو له استازو سره د سهیل شاهین لیدنه. پوهنې وزارت له لوري په سړو سیمو کې د کلنۍ ازموینې د نیټو اعلانېدل. په هېواد کې د 21 سترو کانونو د اکتشاف او استخراج د چارو پیلېدنه. او په بلوچستان کې د 14 وژل شویو پوځیانو د جسدونو خاورو ته سپارل. اوس هم بشپړ خبرونه. زه معرف خان یم. قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وایي دوحه کې د بېلابېلو هېوادونو له استازو سره په لیدنه کې اصلي غوښتنه د اسلامي امارت رسمیت پیژندنه ده. سهیل شاهین ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو سره به افغانستان سره د بېلابېلو هېوادونو اقتصادي همکارۍ پیل شي. سهیل شاهین په دې باور دی چې ملګري ملتونه د افغانستان څوکۍ اسلامي امارت ته د سیاسي دلایلو له امله نه سپارل کیږي او په خبره اسلامي امارت د یو حکومت ټول معیارونه پوره کړي دي. اسلامي امارت په لومړي ځل د اقلیمي بدلون کانفرانس کې ګډون کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي د دغه ادارې رئیس په مشرۍ یو تخنیکي پلاوی د اقلیمي بدلون په COP 29 کانفرانس کې د ګډون په موخه آذربایجان ته تللی دی. ټاکل شوې دغه کانفرانس سبا دوشنبه د آذربایجان پلازمینه باکو کې پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق مرستیاله وایي تیر کال یې 6.3 میلیونه نجونو او هلکانو ته درسي توکي ویشلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د استازي مرستیالې روشنا مرتضی نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلې یونیسف د هر افغان ماشوم د زده کړو ملاتړ ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړې په تیر یو کال کې 6.3 میلیونه افغان نجونو او هلکانو ته د درسي توکو اړتیاوو ته رسیدنه کړې ده. د پوهنې وزارت وایي د هېواد په سړو سیمو کې به له لومړي تر دریم ټولګي کلنۍ ازموینې د روان مریض کال د لړم په 26مه نیټه پیل او د دغه میاشتې تر 13مې نیټې به دوام وکړي. پوهنې وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي له 4 تر 12 ټولګي کلنۍ ازموینې به بیا د لنډۍ میاشتې په لومړۍ نیټه پیلیږي او د دغه میاشتې تر 15مې نیټې به دوام کوي. په هېواد کې د 21 سترو کانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل شوي دي. د سرپرست حکومت اقتصادي معاونیت په یو خبرپاڼه کې ویلي د دې 21 سترو کانونو د موندلو او سپړنې چارې په کابل، هرات، غور، پروان او تخار کې پیل شوي دي. سرچینې لیکلي دغه 21 ستر کانونه د اوسپنې، سرو زرو، یاقوتو، سربو، جستو، بارید، ډبرو سکارو، کرومایټ او د سیمنټو د معدني موادو درلودونکي دي. د عدلیې وزارت بیان برکت الله رسولي وایي چې په تېره یو میاشت کې د هېواد په 14 ولایتونو کې څه د پاسه 30,000 جریبه دولتي ځمکه تثبیت او له غصب راګرځول شوې ده. د نوموړي پر ایکس راغلي چې 21 ولایتونو کې څه باندې 780,000 جریبه نوره ځمکه هم تر بررسۍ لاندې ده. د مالیې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې د افغانستان له ګمرکونو د بې کیفیته وارد شویو تیلو شاوخوا 80 ټانکرونه بیرته ایران ته استول شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه ټانکرونه د فراه له ابونصر فراحي او د نیمروز او هرات د تورخونډۍ له ګمرکونو ایران ته استانه کړي دي. د سرچینې د معلومات له مخې د نفتي موادو د کیفیت او څارنې ریاست د فراه ولایت د ابونصر فراحي ګمرک 10 ټانکره، د نیمروز په ګمرک 28 او د هرات د تورغونډۍ په ګمرک 12 ټانکرونه بې کیفیته تیل تر معلومولو وروسته بیرته ایران ته لیږدولي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دغه وزارت د نشه یي توکو د بدیل کښت په توګه په کروندګرو د زعفرانو، انجې، پنبې، زغرو، الو ویرا او کنجد بوټي ویشلي دي. د دغه وزارت بیان مصباح الدین مستعین وایي د کوکنارو د کرکیلې منع کېدل په تړاو د سرپرست حکومت د مشر تر فرمان وروسته دمګړی د هېواد په هېڅ ځای کې کوکنار نه کرل کیږي. له دې سره سم ځینې کروندګر بیا د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لا زیات ملاتړ غوښتنه کوي. تر دې وړاندې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي و چې د کوکنارو د کرکیلې له منع کېدو وروسته به د کورنیو او بهرنیو بنسټونو په همکارۍ
په ټول هیواد کې کروندګرو ته شاوخوا 1000 ټنه اصلاح شوي تخمونه او 2000 ټنه کیمیاوي سره ویشلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ستره کمشنري وایي چې تیر کال له 260,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه هیواد ته راستانه شوي دي. یادې کمشنري پر خپل راپور کې لیکلي له دغې ډلې 14,000 په جبري ډول ایستل شوي دي. بلخوا د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي 325 افغان کډوال له ترکیې راایستل شوي او د روانې لړم میاشتې په 18 او 19 هیواد ته رالیږدول شوي دي. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي ځینو دغه کسانو ترکیه کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. له هیواده بهر د بلوچستان د تیرې ورځې په چاودنه کې د وژل شویو 14 پاکستاني پوځیانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. رویټرز راپور ورکړی چې د وژل شویو پوځیانو د جنازې په مراسمو کې د دغه هیواد پوځ مشر عاصم منیر، د بلوچستان والي او وزیر اعلی په ګډون ګڼو لوړپوړو سیمه ییزو چارواکو ګډون کړی و. راپور کې د سیمه ییزو امنیتي چارواکو له قوله ویل شوي د دغه چاودنې موخه د پاکستان پوځ غړي وو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د دغه هیواد د پلازمینې بیروت په سوبیل کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. راپور کې راغلي چې د وژل شویو په منځ کې ماشومان هم شامل دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او یرغمل شویو د خوشي کولو په برخه کې خپل منځګړیتوب ځنډولی، خو دوحه کې د حماس د سیاسي دفتر د تړلو په تړاو وروستی راپور رد کړی دی. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي قطر کې 10 ورځې وړاندې اسرائیلو او حماس ته خبرداری ورکړل شوی و که هوکړه ته ونه رسیږي نو دغه برخه کې خپلې هڅې دروي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت دوحه کې د حماس سیاسي دفتر د ښکېلو خواو ترمنځ د اړیکو لپاره مهم یاد کړی او زیاته کړې ده چې دغه دفتر تیره کې هم غزه کې د اوربند او یرغمل شویو د خوشي کولو په برخه کې مرسته کړې وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې اسپانیا کې لسګونه زره خلکو د حکومت له لوري له سیلاب ځپلو سره د کمزورو خدمتونو ترسروي له کبله لاریونونه ترسره کړي دي. هلته د سیلابونو له کبله شاوخوا 80 ښارونو کې زرګونه کورونه، پلورنځي او سړکونه سخت زیانمن شوي او همدارنګه 220 کسان مړه او سلګونه نور ژوبل شوي دي. او وروستی خبر مو د سپورت له ډګره ده چې د هیواد سنوکر ملي لوبډلې لوبغاړی سالم محمد محمدي د سنوکر نړیوال سیالیو کې په 2م مقام کې راغلی دی. صالح محمد محمدي د سنوکر نړیوالو سیالیو په ستره پایلوبه کې له خپل تایلنډي سیال سره مخامخ شو چې له یوې جذابې سیالۍ وروسته محمدي پکې له خپل سیال 3-4 ماته ومنله او د لویانو په کټګورۍ کې 2م مقام خپل کړو. دا د هیواد سیمې نړۍ مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښې چارې.